نن د افغانستان ولسي جرګې په ملي بودیجه کې د کرونا سره د مبارزې لپاره او په نورو مواردو کې چې کوم تعدیلات وړاندې شوي وو متاسفانه رد کړل. په تېره یوه نیمه میاشت کې موږ د ولسي جرګې د مختلفو کمیسیونونو سره ګډو کمیسیونونو سره مشترکاً کار وکړ. د دوی موضوعات او وړاندیزونه او پوښتنې مو واورېدلې، ځوابونه مو ورکړل او وړاندیزونه مو پکې ومنل. اما بیا هم نن دا مسله رد شوې ده. تر اوسه پورې رسما دلایل موږ ته نه دي راغلي چې بودیجه په څه دلایلو باندې رد شوې ده. نو د مالیې وزارت هم کله چې دغه موارد موږ ته راورسېږي بیا به ګورو چې د قانون په چوکاټ کې زموږ لپاره بله کومه لاره شته دی. خو دې کې شک نشته دی چې د بودیجې ردېدل، د دغه تعدیلاتو ردېدل دغو ټولو مواردو کې د تطبیقي مواردو کې او د پیسو په مصرف کې که چېرته څومره وخت پیدا نه شي او دا رد شوي وي نو موږ د مشکلاتو سره مخ